لعلکم دې لپاره چې تاسو یا شاید چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. د بني اسرائيل واقعات الله تعالی بیانوي او هغه ته نعمتونه او د هغه حالت او د دې بنیادی حکمت دا ده چې موږ تاسو ته الله تعالی خای چې همدغه سي امت دا غي هم او هغه ته موږ کتاب ورکړو او هغه کې دا د برایان راغلي وي او دې برایانو بنیاد باندې هغه نما امامت او دا غي فضیلت او دا غي قبله د هر څه تواغستل چرته تاسو کې دا برایان رانشي کني تاسو سره بم او مغرنګ عمل کیږي کم چې هغه سره شوی و اذ او هر کلا یاد کا غوخت آتینا چې موږ ورکړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرقان یعنی د حق او د باطل په منځ کې فیصله کوونکې لعلکم دې د پاره چې تاسو تهتدون لا رومي په هدایت باندې شي. و اذ او هر کلا قال چې اولی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ازما قوم انکم بشکتاسو ظلمتم ظلم کړه دې ظلم وکړو انفسکم خپل ځانون سره باتخاذکم العجل پنیولو د سخی سره ان اسخیمه په معبود باندې ونیو دا او تاسو ډېر لوی ظلم وکړو. سخی داسې چلو چې کلا بنی اسرائیل دا غینر اوتل نو دې خپل کالی وغیرہ دا را جمع کړل په دې سره یو جادوګر سامری هم راغلو او هغه سامری هغه سنا هغه سپینزر وغیرہ راواغستل موسی علیہ السلام تله او کوه تور ته او د دې تفصیل ما تاسو ته ویلې چلته په صورت مؤمن کې شته ده او هغه وغنه یو سخی جوړ کو بغدا د سخی شکل جوړ کو او بیا چې داسې هوا ته اونیو نو چې هوا په کې راغه نو غب आवाज کو او بیا دي خلکو ته ویلې چې دغه تاسو خدای دی د تاسو خدای دی موسی علیہ السلام هم لاړو خدای هم لاړو بده عبادت کوي نو بنی اسرائیلو کې ځنه خلک پاغه باندې راتاو شول دغه اعتکاف او دغه طواف شروع کړو او هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام نا درې کاله مشر وو د ورورو دیم پیغمبرو خدای رسول نو مستقل کتاب د تنور کړی شوی مستقل کتاب موسی علیہ السلام ته ور کړی شوی هغه دې من کول کوشش وکړو او نږدې و چې هغه قتل کړی وي هغه په جنگ شي وي خبر له خپل دعوت جاری وساتو بیا موسی علیہ السلام راغی او موسی علیہ السلام بغي باندې بدرت ویل تاسو کار وکړو نغې طرف ته اشاره ده چې تاسو غوډې لوی ظلم وکړو فتوبو بستوبو باسی الی بارئکم خپل رب طرف ته باری او د الله تعالی صفاتونو یو صفت ته قران کې ذکر شوی د اسماء الحسنا کې شعر کې ذکر شوی دی او قران کریم کې دلته ذکر دی باری او پیدا کون کې اول دل پیدا کون کې یو د خالق مطلب هر شی پیدا کون کې قسمه کا اسمان ستوري وغیرہ صاحب کشتا کنيشتا یو د باری او هغه پیدا کون کې ته ویل کېږي چې د جسم سره روحاني زندگی هم لري لکه انسان لکه فرشته لکه جنات وغیرہ وغیرہ د الله صفت ده الا بارئکم خپل خالق طرف ته ان هغه په دربار کې معافي وغواړي فقتلوا بقتل کوي انفسکم خپل څنګه قتل کوي کیفیت باره کې تفصیل قران او حدیثو کې نشته ده البته بعض خبره دادا چې نیم الله تعالی یو خو درول موسی علی السلام نیم بل خو درول او خپل کې جګړه وکړه یا چې کوم خلکو دا شرک کړو هغه ته حکم او بجدا عمل کوي لکه د دومره غټه ګناه کړی او د سخینه معبود جوړ کړو نو هغه مرکل ذالکم عمدا ان دا مرکول خیر خدی لکم تاس د پارا ذالکم دا کار تاس د پارا خیر لکم بهتر ده تاس د پارا عند بارئکم دا الله بنز باندې ان د خالق بنز باندې استاسو فتابا بتوبه قبول کړلا علیکم دستاسو ان مهرباني وکړه الله تعالی پتا سو باندې ان هو بشک آغا هو التواب اغا توبه قبلون کې ده الرحیم ډیر مهربان ده و ایذ هر کلا قلتم چې اولی تاسو یا موسی اے موسی لن نؤمنا هیڅ ایمان نه وروړو لکه ستا په خبره باندې ان تا باندې موږ ایمان نه وروړو یقین نه کوو حتا ترغه وخت پورې نر الله نرا چې موږ وګورو الله اعلی تعالی جهرتن خکارا عیانن خکارا سورۃ اعراف آیت نمبر 155
155 کې د دې تفصیل ده. سورۃ اعراف آیت نمبر 155 باغ کې د تفصیل ده. فاخذتکم بیاونی ولیتاسو الصاعقه تندر چغی هیبت د الله تعالی طرفنا وانتم اوتاسو تنظرون سترګ غړولې. سورۃ اعراف کې د تفصیل ده. او یا کسان موسی ورکړیو او بیا دا بوتلل هلته کوه تور تا او هلته غوول چې موږ ته الله دی وخی الله موږ ونه لیدو صرف आवाज باندې موږ یقین نکوه. نو بیا ورته الله تعالی فرمایل چې خټیک ته زبا خپل ځان دی غره ته وخایما کدا زما د لیدلو طاقت ولري نو تاسو به مولري او کدا ونه لري نو تاسو به څنګه لري. چنانچه الله تعالی د خپل شان مطابق فلما تجلى خپل ځان ښکارا کو دی غره ته او دی باندې hebat راغی دی باندې یې راغی چې غره او دا ټول مړشول او یا کسان ټول مړشول او بیا الله تعالی ژوند کړل هغه طرف ته اشاره ده. ثم بیا بعثناکم ما ژوند کړل تاسو من بعد موتکم ورستو د مرګ د تاسو نه لعلکم دې لپاره چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ. وظللنا دا یو بل انعام صلی الله تعالی ذکر کړي. ذل سورې ته ویل کی وظللنا او موږ سورې وکړو علیکم پتا سو باندې الغمام دوریته غم پردې ته ویل کیږي پټې دونو ته ویل کیږي چوپانے والی چیز غمام ورته زکه چې دا نورسترګه پټه کی او سورې راولي غم تم زکه غم وای چې هغه انسان کغه کی نور شیرو نه وباسي. وانزلنا او موږ نازل کړو علیکم پتا سبحانه المن من والسلوى او سلوى دا چې شو مختلف روایت بده کې من تورنجبین یا هغه شی چې دا بشپې او وریدو او خوک بو دانو په صورت کې. بعض خلکو معنا کړی د چې غبین نه دام صحیح ده غبینم خوک ده. بعض معنا کړی د تورنجبین دام صحیح ده کوم خوکواله ده. بعض معنا کړی دا چې دا کوم چې موږ د خادیانو د مکوبو د خوشالیانو په موقع کې خوګر روټي په خو دغه څه شی دام صحیح ده. هر شی چې وو خودنه کار د روټي اغستل کېدو دا د روټي په شان به استعمالي دو. او وسلوا ملزان ځنو خلکو ملزان معنا کړی دا دام صحیح ده. ځنو خلکو نور پرنده وغیرہ غم صحیح دي. بهر دا د خوخي صورت کې الله تعالی دوی سره امداد کړو او دا باندې دې مرغان براتلی او دې باندې ولې او غبي خړلې او د من نبی د روټي کار غستو او د نبی د ترکاری کار غستو الله تعالی دې ته تنظیم کړو. او یو معنا مفسرینو دام کړی دا من معنا احسان سلوى معنا تسلی یعنی الله تعالی پتا سبحانه احسان وکړو تسلی در ترا واستولا نو دام صحیح ده. خبر دا باکدا الله تعالی عملی طور باندې پدی باندې انعام کړو. ملازان ورته راستول شپه و چې را پاتې در سحر او باغې ځای باندې په کانو باندې به دغه څه د شبنم په شان یو شی ورېدلو هغه به دی راجم کړو هغه به دی بیا خوړو. الله انتظامات کړو دې لپاره ډېر لوی او دا ډېر ناشکر قوم. کلو خری من طیبات د پاک سيزوننا پاک سيزونا طیب هغه شی ته ویل کیږي چې هغه حلال همي او نفس مغواړي. بعض شنو خو حلال خو زړه نه مانی حلال همي او نفس هم غواړي هغه ته په شریعت کې منه هم نه هغه ته طیب وای. دی بیا ډیر ملازان به راجم کړل او ذبح وکړل او په مخ ځان دغه خودل دا چې ښه وکړل. الله وای چې نن روزي در کوله چې نو سبام در کوم نو څه دای چې مکه تازه خوره ندی بدغه سکار کو. ما رزقناکم اگر رزق چې تاسو تم درکړې ده نو خوري تاسو د پاکو سيزونو نه ما هغه سيزونه رزقنا چې مونږ درکړې دي کوم تاسو ته. وما ظلمونا او هغه ظلم نه وکړي په مونږ سره ناانصافي نه وکړي. ظلم لفظي معنا یو شی بی ځای کې خودل خپل ځای نه لری کا دا ظلم تا وکړو او دا حق تلفی د لپاره استعمالي زیاتی د لپاره استعمالي. نو مونږ سره ظلم نه وکړي په مونږه ظلم نه وکړي ولکن او لیکن کانوا اغوی انفسهم بخبل ځانونو باندې بخبلا یظلمون چې ظلم وکاو. وایذ هر کلا قلنا چې مونږ اویلې ادخلوا داخل شي هذه القريه په دې کلی کې دې کلی تا فکلوا بخری من هذه دې کلینا حيث شئتم سمج خوخيږي څه چې غواړي تاسو رغدن فراخا ودخلوا داخل شي الباب په دروازه سجدن سجده کوونکی یعنی عاجزی کوونکی تابعدار. رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله مکه فتح کړله نو د پوخي باندې ناستو د سر بالکل دوخي باندې کوهان باندې لګیدل عاجزی سره داخل شي کبر سره غرور سره او اطراء ودل او د نغي گیما وقولوا او اي حتوه کلمه د مغفرت
حتف لفظي معنا قدم کوزول